دوستان تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ. د اسرایلو ناجایز اولاد لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند یوه بیلګه ده. دا یو دردونکی مثال دی. د ګاونډي اسرایلو په جوماتونو کې اعلانونه کیږي او وایي چې له افغان کډوالو به څوک کور، دوکان یا سامان نه اخلي. خو دا ښکاره ظلم دی. نړیواله ټولنه باید دا وضعیت جدي ونیسي او ناپاکستان باید له افغان کډوالو سره د انسانیت پر بنسټ چلند وکړي. راځئ تاسو د ویډیو کلیپ تر پای وګورئ. افغانانو وروڼو ته دا اعلان ده چې تل مهاجر کیمپونو کې او د تل په بازار کې د افغانانو څومره دوکانونه او کورونه دي، تلونکي افغانانو ته دا اطلاع ده څومره کورونه او دوکانونو ټیکالي دي، هغه به نه چاته حواله کوي او نه به په چا باندې خرڅوي او نه به څوک اخلي. چا دا دوکانونه یا کورونه واخیستو د خپل تاوان به خپل ذمہوار وي. دا اعلان بیا واورئ. تل قوم او د حکومت طرفه افغانانو وروڼو ته دا اعلان ده چې تل مهاجر کیمپونو کې او د تل په بازار کې د افغانانو څومره دوکانونه او کورونه دي، تلونکي افغانانو ته دا اطلاع ده څومره کورونه او دوکانونو ټیکانې دي، هغه به نه چاته حواله کوي.